خو ټولې دا ماتې ګوډې او در صاحب دا ماتې ګوډو ته خو ډېر خلک په انتظار دي که نه. د غزل مطلب جی ارشاد وایي چې د هجران دومره غمونه د هجران دومره غمونه لکه د ټولې دنیا غرونه. واه بیا ویا د هجران دومره غمونه لکه د ټولې دنیا غرونه وګرځوم دغه بارونه لکه د ټولې دنیا غرونه. اوه بیا ویا جی بیا ویا ډېر ښه. د هجران دومره غمونه لکه د ټولې دنیا غرونه وګرځوم دغه بارونه لکه د ټولې دنیا غرونه. یوه لحظه یې مخ ښکاره کړو بیا یې بیرته رانه پټ یوه لحظه یې مخ ښکاره کړو بیا یې بیرته رانه پټ کړو او منم دومره نسوانونه لکه د ټولې دنیا غرونه. ډېر ښه ډېر ښه. و ښه دی زړه مې ورته ټینګ دی شپه او ورځ پرې راورېږي. ښه دی زړه مې ورته ټینګ دی شپه او ورځ پرې راورېږي و هر یو یاد د یار یادونه لکه د ټولې دنیا غرونه. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. هسې زړه وړوکی ښکاري ګینې دې جهان نه غټ ډېر ښه. هسې زړه وړوکی ښکاري ګینې دې جهان نه غټ دی او پکې شته دی پکې ښکاري دومره غرونه لکه د ټولې دنیا غرونه. واه بیا یې وایه دا شعر. هسې زړه وړوکی ښکاري ګینې دې جهان نه غټ دی او پکې ښکاري دومره غرونه ډېر ښکلی لکه د ټولې دنیا غرونه. ډېر ښه ډېر ښکلی. او باغ د مینې مې سمسور دی کاش نا مې چرته راغی. باغ د مینې مې سمسور دی کاش نا مې چرته راغی او په شیندم دومره ګلونه لکه د ټولې دنیا غرونه. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. او چې بنده ته مې اسره شي او په تمه ورته ناست واه چې بنده ته مې اسره شي او په تمه ورته ناست وم شي په ما دغه وختونه لکه د ټولې دنیا غرونه. ډېر ښه ډېر ښکلی. او مقصد و چې ته او تره دلته رڼ شوې چې د عشق منزل ته رسې تا او تره دلته رڼ شوې چې د عشق منزل ته رسې دومره نور شته مزلونه لکه د ټولې دنیا غرونه. واه د کلام مطلب ده چې ارشاد اورو د خولې الفاظو خو په ما باندې جانان خرڅوه د خولې الفاظ وو خو په ما باندې جانان خرڅوه بیا پس له دې به په ما څومره احسان خرڅوه. واه بیا یې وایه. د خولې الفاظ وو خو په ما باندې جانان خرڅوه بیا پس له دې به په ما څومره احسان خرڅوه. ډېر ښکلی. و هغه سړی خاورو ته لاړو نن په 11 بجې چې د یو څو پیسو دپاره یې ایمان خرڅوه. واه هغه سړی خاورو ته لاړو نن په 11 بجې چې د یو څو پیسو دپاره یې ایمان خرڅوه. ډېر ښه. او مورې د زړه مې ټوله ورځ داسې دردونه کړي نن په بازار کې یو سړي د کور سامان خرڅوه. واه بیا وایه جی. مورې د زړه مې ټوله ورځ داسې دردونه کړي نن په بازار کې یو سړي د کور سامان خرڅوه. او دکانداري مې ستا په چم کې وه ناکام په دې وم ما به دا هر څه ستا دپاره په تاوان خرڅوه. ډېر ښه دی. دکانداري مې ستا په چم کې وه ناکام په دې وم ما به دا هر څه ستا دپاره په تاوان خرڅوه. او د دې سړي په مرګ چې هېڅکله خفه نشئ څوک دې ځمکه یې خرڅه کړه اوس دې سړي اسمان خرڅوه. واه بیا وایه د دې سړي په مرګ چې هېڅکله خفه نشو څوک ځمکه یې خرڅه کړه اوس دې سړي اسمان خرڅوه. د مکتي شعر دی چې واحده وستایا هغه خلک په بدو باندې چا په دنیا کې نام نشان چې د افغان خرڅوه.
واحده وستایا هغه خلک په بدو باندې چا په دنیا کې نام نشان چې د افغان خرڅو یو جهان مننه ډېر ښکلی